أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي جنانو سبل ادب عرب تمدار يهود کی دا عادتونه دی الله یولي عادت داري سود جاری کول ملکی. یا ایها الذين امنوا اے د ایمان والا ولا تاكلوا الربا مخري سود دچن فدچن ولي وچن جائز دي. د عرب عادت او دچن یو لک په دوله کو باندې بیا خستا یو لک وکړه روان کال دوله کا. واتقوا الله الله نو يري لعلكم تفلحون در پارج شي کامیاب واستخفوا خروي. واتقوا النار التي زام بچي دور اغنا وعدت للكافرين چې فرمایشي تیار ده کافرانو لرا. ټیک ده مومن مبورزي یو وخت د پاره ان شاء الله به را بارک ورسا کې ترغیب اطاعت الله او الله رسول الله. اصل کې آیات کې جواب د پاره سوال مقدر سړی د اور نه بس بچ کیږي. الله وی د قران او سنت په تابعداري قران او سنت منه واتو الله خبرو منه ور رسول الله د رسول لعلکم ترحمون در پاره چې تاسو باندې رحم وشي. د الله د رحم وش په اسباب دي. یو سبب چې دی آیات کې الله ذکر کوي قران او سنت د الله او د الله د رسول خبره منل. ورسات کې الله اوس ترغیب ورکړي وسارعوا معنا وسغلي من دوال الى مغفرة بخل لساس دربنا وجنة جنت لا عرض عاشره پلنواله بشان د اسمان نو دزم کړي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله بدر کې ترغیب ورکوم مجاهدین الله قوموا الى جنة. آیات دلیل لپاره چې کله مجاهد په ځای باندې ورغور زید هغه مخکې الله ویل غره ترغیب ورکا جنت ته حور دي چې برابر شي نو بعد دینه اوسه به حرکت کړي په جذبه دسی جنت لچ دی پلنواله په شان د اسمان نو دزمه کړي. یو صحابي را مخه رش یا رسول الله زکه شي چې چرته بزم نبی صلی الله علیه وسلم ډایرک جنت ته ورشته وی آو لاس کې څوک جوړي وي یو د مغرزه ولي چاره بوختنه کړه دا ولي وې دا درې سلور کجوري چې خرم نو په دې باندې وخت لګيږي ولې مخکې الله لزان رسول. ته عجیب انسانانو صحابه الله وی جنت لا شي دی پلنواله په شان د اسمان نو دزمه کړي. سوال بل ځای کې راځي ک عرض السماوات سورې حدید وغیرہ کې برش نو یو ځای کې مجاهدین دی یو ځای کې عام خلک دي. دا ټول جنتونه دا ټول زمکو اسمان نو کرسي مقابل کې لکه کړای کرسي د عرش مقابل کې لکه کړای به دې څومره جنتین دي دا کوم ځای کې دا جنت دی. یو جواب دا چې دې کې دا عرش په مقابل د طول کې دی. آیات کې صرف الله تمثيل راوړو دا ټول اسمانو نو اسمه کې چې راځم کې وې ګنټه پلنواله دومره دی وګدواله به څومره. دویم جواب الله قادر دی چې دا دومره ډیر جنت په معمولی ځای کې راګیر کې لکه انسان په دې وړستره کې څومره لوی اسمان الله راګیر کوي. تو ګور کله اسمان الله دریم جنت الله خور کی وعدت للمتقین تیار شوی متقین لرا. سوال متقین څوک دي؟ الله و تفصیل راوړي. یو خو به انفاق کوي دویم به غصه غمي خاص کر روشه کی مالګه کمره ترکاري کوي مالګه زیاته ما جګر شي پس ته وشي لس مړي کړي تندې اوران نیولې نه. حدیث کې راځي بهترینه صدقه ده چې د مسلمان روح سره پراخه تندې باندې ملاوي خاص کر کور کې ملګرو سره روشه د ځان نه نیولې د غصه خلکو باندې کوي نه الله یو غصه بس غمېله. الذين انسانان دي ينفقون چې دوی خرچه کوي الله په سرای په حالات د مالداري کو درای تکلیف کې چې مالداري خرچ کوي چې غریب مې والکاظمین الغیظ غصبس غمی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي پهلوان هغه انسان چې غصه وزغمي. بل حدیث کې دا راځي چې کله انسان غصه وزغمي الله به د حور منس کې ودري چې کوم حور ځان سره اخلي وایله. امام شافعي واجب خبره کړې ده دا الله د پاره غصه کول دا ګوره مستقل عبادت دی. هغه کتابونو کې لیکي وی چې کوم انسان کې غصه نه وي دا انسان نه دی بلکې د اخر دی. څومره سخت خبره کړې د اسلام به ځکه کیسه کې نه یو پلان ډېر پراخ بنسټ سره دی. ولی
مړوي کو جهان ور مخلي دي کیسه کې خپل کار کې لګي دي نه د الله لپاره غوسه ایمان دی دلته کې ماتحت کسان دي ستا بچی دي ستا کزرا ستا مامورین دي ستا کشران دي سره درس ملګری دي ستا سرانډیوالان دي غوسه شو الله وې زغملک دل برداشت کې به څنګه زغمل کېږي یو دا حدیث کې راځي غسل وکا اعوذ بالله وایا او دسوګه خاص کر چې په دې سمه کې سړی څنګه د سړی غوسه ختميږي او د شنه چې میدان د جنگ کې څنم دی چې مناسب لري سره درګانګي نه جدا شبل ځای کې قرار آرام وکا الله بګی دا کشش خودلې حدیث کې راځي صحابي ویل یا رسول الله مال د عملو کوي جنت داخل شمولا تغضب غوسه کېږي ما بچو به ورته ویلې غوسه کېږي ما به ویلې د عمل مال او خجه جنت لار شمه غوسه کېږي ما عباس فرمایي وما د نبی صلی الله علیه وسلم بری خبره کې سوچوږي چې انسان کله غوسه شي ډېر عجیب عجیب کارونه کوي ظلم تی وشي کنزل تی وشي د خلکو په طبيعت کې ډېر بد معرفي شي داسره والعافين عن الناس بخنه کوي خلکو لا ظلم دربانو کې بخنه سبحان بل سبحان عمر رضی الله عنه په تاریخ کې واجب خبردام راځي وصیت کوي وی چې کله وسړي سره دښمنی وکړي ته د الله عبادت کوا کنزل ته وکړه کنزل ورته مکوا ته د الله بندګۍ له کشور کا ولس قوانین موږ ذکر کړي ولس نشیتونه کړي دي امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب ځان له بالکل به په ضروري کل پکار دي ځکه چې کله ته د الله بندګي وکړي نو الله مستا تایید کوي چې کله د الله په تایید کې دا ټول جهان مقابله به شروع کیږي سبوږي والله يحب المحسنين الله من كيد نیکانو سره مفسرین لیکي الوشیر المانی کې لیکلي علي بن حسين وداغه یو خادمو او داس کېدل یو باچولې دالو کوزه درا پریوته عیسی په دې سر باندې ولګي دوه سره ماچ څنګه وسه شو هغه کېر سره وی ویلې ول کاظم من الغیظ غصه وسغمي ویزه غصه مو وسغملا به ویلې ول عافین عن الناس خلق له بکنه کوي ماپ میکړي اسینه چې کله په ځړ باندې دماغ باندې غزور ځړه نقشه راني شي والله يحب المحسنين الله لپاره مې عذاب کړی قرطبي لیکلي د میمون ابن مهران یو ملګری راغی وینځلې ورې ډوړې تیار کړه هاي چې کله ډوړې تیار کړه نو دی خواله چې کله راغی په بيشي کې ونه کده ایسه ټوله کاسبره بادشاہ را پرې وته څنګه وسه شو ویول کاظمین الغیظ په غصه مې اوس غملا وکړه کزه واسه چې د ململ چې بیره باندې نه کی ول عافین عن الناس په ماک مې کړی په وی والله يحب المحسنين نیکانو سره الله مینه کې د الله لپاره مې آزاد کړی دا خو انسان دی ماشوم دی ګلاس دی ولوي دو مات شو کاسه ته مات شو بل کارته وشو ٹھیک ده تربيت هغه په کار دی خود څه غصه مکوا چې بالکل د خلکو حقوق په اعمال مداخل شیطان کې لیکلي دي ابلیس په دلیش طریقو باندې په انسان ورځي یو حالت د غصه چې کله غصه شوي د انسان به دي شنه کبال ابلیس په دلاس کې اړې راړې څه شي در باندې کوي به کولی شي احتیاط وکړئ ورسا کې اوس دویم جماعت تقوا والا یا دار اول د پاره دویم صفت آیت په دوه تفسیر دي والذین انسانان اذا فعلوا فاحشه شکلو کې او کار د به حیا او ظلم انفسهم یذن موږ په خپل ځانونو ذکر الله الله یادای ګناه چې جو شي ست الله یاد د الله عذاب یاد کی الله رعایت کی شي الله مستر بس کوي ته سلف صالحین کی عادت داو 50 کال اور سب چې دی ګناه غول رعایت شو دوی بدل الله نه بکنه مغتوا به مشړل قران کې الله فرمایي تاسو ګناه دي او باسي مالک لي د دې وجنه عمر رضی الله عنه وایي چې کله تو عادت الله کې ډېر پاجي ودرېږي چې په قبرستان ورځینو خوشو ځان کې پیدا کړي بکنه غواړي لسنو به د خپل ګناهونو د پاره ومن يغفر الذنوب غنانا معاف کوي الا الله سوا الله لا نکله کیږي علامه فعلوا پاک ګناه چې کوم دوی کړی دي عبد الله ابن مسعود فرمایي وما د نبی صلی الله علیه وسلم اوریدلی درې کړه دی ویلي تبادشي به ویلي تبادشي
به ویل تبا دي شي هغه انسانان چې دوی رقم معلومه رشي دا ګناه ده او دیم کوي ترې کرتی ویل تبا 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 نبی چې تبا ته ویل نو بیا به کوي څه موږ له ګناه کوم معلومه کوي وهم يعلمون دوی پويږي ټیک ده ګناه درنه شد الله نه بخنه وغواړه دې خلکو نتیجه سره اولئک الله د مخ صفاتونو والا جزاهم دوی بدل بخنه دا من ربهم دوی درمنا باغونه دي تجربه یې کوم من ته ده غلن نيرونا خالدین فیها همیشه به پاږي کې ونعم اجر العاملین ډیر خیر اجر د عمل کوونکو د الله کار د عمل سره دی عمل بالله کوي عمل وکي کنده عمل د روزه دا عمل د قران لناستا یو حدیث کې راځي عجیب حدیث دی وکله چې خلک قران لناستي یو خدای مجلس باندې رسول الله فرمایي سکینه اطمینان دیم دې مجلس باندې رسول الله فرمایي د الله رحم دریم داریو ملګری الله د ملائکه جماعت کې دی څلورم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله مجلس اخر لور شيږي الله اعلان کوي چې اے ملائکو گواه شي دي ټول انسانانو لما بخنه وکړه د څومره اوچت مرتبه را دي له ویل شي عمل لا تحقرن من المعروف شيئا معمولی نیکی ومس پکانه غاړي قد خلت دنیا د عذاب نه یرا یقینا تیر شي من قبلکم ساسنا مرکه طریقې د عذاب فسیر وګرځي په لارځ د اسمه کې فنظر وګوره کیف کان عاقبت المكذبین څنګه شو اخر انجام د دروغجنو برباد شو الله کنه صرف کشمري یو دا چې سړی په اسمه کې ګرځي په کو کې نشي ګرځي تاریخ وګوره مطالعه عربي شاعر دا فرمایي اعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه بهترین ځای د عزت غدای هغه دار چې په اسمان ناشي دي جن باندې تر د سړي دشمن نصر وای دا ډېر اوچت مرتبه ده غره ملګری په دنیا کې سره کتاب چې چار وخت یاد دي کتاب سره الله ملګر شاعر ملګرتوب وکا مطالعه وکي د علماء ترشوی چې د ورځې 300 صفحې د مطالعه خارج 300 صفحې نو سوال راغی چې مطالعه کوم کتاب دی الله یو قران اصلي کتاب دی هاذا بیان دا تشهید للناس خلق لرا هدایت ته واعظ للمتقین تقوا ولالا دا عقیدی خبرې پکېري اعمال پکېري فضائل پکېري احد کې اویا کسان شهیدان شو یا نبی صحابه هم انسانان دي تمام لږ زره پریشانی پراله تاسو وګورئ الله څومره مهربان ذات دی دلاسکی الله را صحابه دلاسکی تسلی ورکي لکه رچا یو ملګری هغه مصیبت راشي تو ورشي خاله چې ګوره خپکهګما دا کار دی دا دی آیتونه کې الله او صحابه ول تسلی ورکي د الله څومره اوچته اولیاء دي ولا تهنوا الله وسستيګما حدیث کې راځي قیامت نږدې حالات چې راشي دا غیر مسلمان خپل ما بین کې و ناټو اتحاد جوړ شي چرته چې مسلمانان د شي 30 ور باندې راځي لکه وږي انسانان چې بل روړې راځي تاسو ور دي رو جماعت دي اوس روړې مسله دومره نه دی وبو غمي صحالي پر وبو باندې مال فريدا بل مال فريدا یو دکی جوړي صحابه ویل یا رسول الله من به کوم دی وخت کې چې دې من باندې چې تیز راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمنان بده شي لکه سینځک په کوم طرف چې ګوري په لکونه مسلمانان وهن بده کې راشي چاته پوښوي چې دا وهن سماله حب الدنيا وکراهیت الموت دنیا سره مینه شروع کی چې دا مرنه بیریږي هغه انسانان چې مخکې به سرونه الله ورکول الله درزار پاره اوس د پټاس 10 خوا کې وکړه 50 متري سټو کوي یره حالات دي سنگین دي تختی ځکه مؤمن دشمنان په مونږ باندې رااله الله یې مړه دنیا سره مینه مکوي ولا تحزن الله خپکهږي ما وانتم العلون تاسو غړي روچت خلکه څومره کې ست تسلی ده اے مؤمنه خپکهږه ما سستیګه مړه ته ولي خپکهږي ته غړي روچتي
ان کنتم مؤمنین وجدا چې تاسو کې ایمان دی. اوس دویمه تسلی چې تاسو کې وړي زخمینه مشو او یا کسان شهیدان دي. مصعب بن عمر خاص کر حمزه شهید دي څومره اوچت صحابي. کتا سره شهیدان په ډګر کې پراتري او د قشان زخمین تاسو سره پراتري خو دشمن لم دومره ماته ورکړې شوی دا. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ملګری د پن کړ ډېر وګړه دعا وکړه. وکړه چې د احد د اخرت تیرېدو نو دي شهیدانو په سترګې راوړل سترګو نړۍ روح کلاړ وکړه سم شهید وي د ملګرو سره دیږي. الله خپکیږي ولې ان يمسسكم کتا سره ورسېدو قرهن تکلیف نو یقینا رسیدلې دي قوم لزخم مثلو دای غوندې دشمن کوم ګور امر کیږي دسی بنئ چې واځي مجاهدین شهیدان کیږي ایواز دوی زخمین کیږي. دشمن چې کله تعرض کوي څو چند عینه دوی مرداريږي. دا اوس فولاد نه شي دا بچ کیږي. وس الله بل تسلی ورکړه. اے ملګر الله خپکیږي ما کله جنگ په یو خالاټ شي کله په بل خالاټ شي. ټیک ده نو مجاهدین ظاهري شهیدان شو کمزوري. تیر کال بدر کې څومره اوچت میدان تاسو یوړو. وتلک الايام والله داش په ورځې نو دا ویلا مونږ اړو بین الناس د خلکو ما بین کې عجیب تسلی کله یو کله بل وليعلم اسر وجبل تسلی. دا کار ذکر الله کوم دا مجاهدین شهیدان کوم زخمین کومه مؤمنان معلوم کوم چې چا کې ایمان دي چې لکه د شهیدانو شو زالته ورسم. وليعلم الله دیر پارا چې الله کار کوي الذين اغه انسانان چې ایمان راوړي ويتخذوني منكم ساسن شهیدان. الله وز شهیدان نسم شهیدان کله نیولې کېږي. شهیدان دا معنی خوشي وشي کنه چې ونی شنو څنګه شهید الله نه شي. دلیل په دې شهادت ډېر اوچته مرتبه را. الله دا شهیدان خلک وایي کنه زموږ پلانې یادېږي. یو څوک الله وز ځان له وغواړم حمزه شهید کې مصعب شهید کې ډېر ملګری شهیدان شو. حدیث کې راځي ته کال ورس نبی صلی الله علیه وسلم بیا خواله راغی خدای پامانی وسره کوله به ویلي حمزه رضی الله عنه به ار لس کسان سره کې خودو جنازه کې لس کسان به کله چې شهید نبی صلی الله علیه وسلم باندې ملګرو ګرځیدو. حمزه رضی الله عنه باندې کله نظر راغی ویل شي ګوره ترمي سم لګره قرباني یو سروي چې پروت سترګې ته سترګې دشمنانو وګونیم ته کټ کړی و پوزا شونډې خاص اندام زړه. نبی صلی الله علیه وسلم دل لري لاړو کې نو سوالتا چې انسان برداشت نشو کولای. صفیه دې وخت کې رااله تروري نبی صلی الله علیه وسلم زبیر لویری د ترور زو چې مور دراله امانه کاسنه دا ورور ونه ګوري چې فزونه کی. زبیر رضی الله عنه فرمایي زلاړه د مور مخله ودرېدم وی هغه دومره عبقرین زنانه وا چې زی بریښنه کی والم بری بوکس باندې التی وګرځولم. وی ما وی نبی منا کړی وی ډیر وکړه زنانو زې په زې ودرېدا. وی مال وی چې اے بچیا زه خبر شوم چې رون می شي شوی د صادرې میرا وړي دي چې دې کې عام دفن کو تاوی کو. نبی صلی الله علیه وسلم لوي چې یا رسول الله مور خو می خبره ده کا کانه ما نمی بس اوسو د اجازه وکړه شراش دغه صفیان ډیرو کې راکزه او قوی. کله چې د حمزه رضی الله عنه خال رااله زيت هم شړل ان لله و انا الیه راجعون دی ویلی وسار شهادت مبارک د صبر و عزت الله نه غواړم نوري صبر تلاړه. نبی صلی الله علیه وسلم ملګری ویری دي سره د صادره دي چې خو ګوري خوا کې مصعب ابن عمر هم پروت دی. دا د نبی صلی الله علیه وسلم وزیر خارجه و شکل کې بالکل د نبی غوندې و صلی الله علیه وسلم. وی ویلی یا رسول الله دا هم خوا کې د صادره د قران دازي وکي غټ صادره د مصعب ورسېدو وړو کې صادره د حمزه. صحابه ویلی یا رسول الله مونږ چیرته د حمزه سره باندې پټو دا پیلو چیږي کې پټو نو سره لچیږي یو غت بیا راسا سره ور باندې پټ کې دې کوه ورته سرګړې واچو به د اس هر لس کو شان سره حمزه کې خودو به کې خودو دو کاله د نبی صلی الله علیه وسلم د سترګو نو کلاړي یو خو کاکاو بل عجیب قهرمانو
شاسوارو بل رزيرورو دی آیتونه کې الله دې شهیدان له اشاره کوي چې ګوره څه بتاوس کې شهیدان نسم نبی صلی الله علیه وسلم ورته وي تسعید الشهداء قیامت کې وساو زفاره سفارش کوم عبدالرحمن ابن عوف له چا ډوډۍ کړو ډیر مولمن د سرخانو کله چې دې د سرخان لکه نو سندې انتیزه ته وژړل چاله بوختنه وکړي ولې ته وژړل وسماره فساد الله قسمی زمنګ باندې د شهادت راغلو حمزه شهید او مصعب ابن عمر شهید دومره ساده او کپڑا مو سره نو چا شهیدان پکې راتاو نن څومره پراخه الله مو باندې راوسته وې شړدوي سړوړې پر خود لاړو اته سلوي کال رسا ملګرو په علاقه کې کار کوي چې ګوري د حمزه رضی الله عنه د خپل سره بلچه ولګي تاسو وینئ د حمزه نه لاړه ابو سعید خدری و جړل وی قسم په الله چې دا انسانان د الله په نسبانه بهتر انسانان نه نو اخر یې بچوک دی آیتونه کې الله صحابه ولې شي صحابه حمزه او دغه ملګری دا میزان لرا طلب کړو دا مې روغ وخته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله جنت له داخل کړو ډېر انعامات ورکړو ورته وی څه غواړي نور وی الله رسید راکړي ویم ودایو فرمان چې خپل خاندان له وی ورشو په کوم لار باندې چې موږ راغلو په لار باندې راځي نبی صلی الله علیه وسلم په لیوان شروع وکوانی سعد سے مخدار محارن یول روانو د سعد رضی الله عنه ورورم شهیدو نبی صلی الله علیه وسلم ویل یا رسول الله ودا می مردا شهید مردا نبی صلی الله علیه وسلم بشرا کته شو ډیر عجیب تسلی ورکړه اخ جی ورته ویلې سعد مورو وېسماله بچی بارکه کوته وای چې اڅ صورت حال کړي وي هغه خو سم شهیدان سره جنت کې ګرځي راګرځي خنه به ولې مون خپوي خود دمر دعا مونږ له وکړه یا رسول الله چې دا شونه ملک زړه صبر شي زه ژوند ډیر خطرناک حال کې و بني دینار او سنانه ودی قبيله لارم شهید ورورم شهید خاوندم شهید درې واړه کسان چا ورته دا خبر وکړه دی چالو ویل دا جنازه اشاره ودا د پلار زه خبر اسانه ده نبی صلی الله علیه وسلم څنګه ودا خدي بل جنازه پیراوړه ودا سوې ودا ضرورم وی نبی صلی الله علیه وسلم څنګه لري درې جنازه چې پیراوړه ودا سوې خاون نو د زنانه چغي والي او شمه ګرد تاو شو نبی صلی الله علیه وسلم ملګری ویلي وې دې خاون ګوره د خپل خځې په وړاندې به اوچت حیثیتي ار خاون د خپل خځې ردی شي لکه غر کله چې نبی صلی الله علیه وسلم راغی نو دې زنانه ملګرو لوي نبی صلی الله علیه وسلم کومه دی خواله ورغلی نږدې لمن نبی صلی الله علیه وسلم وی ویل یا رسول الله چې ته ژوندې مردا ټول مصیبتونه یې سواړې دا بل آسان الله غ حال راوړي ولی هم حساب بل در پارا چې پاک الله الذين اغه انسانان چې ایمان راوړي ويمحقوا برباد کی تسنس کل کافرین غیر مسلم ورسا کی قانون بیانې حاصل داري الله باز خلق عجیب انسانان دی لا اله الا الله و جنت لبلار شي دا شرط الله په دې شي امتحان بدر باندې راولم لا اله الا الله ولوداري جنت الله ډېر ګران کار دی مجاهدین صبرنا خلق دا مشتر کی معلوم کړي نه الله یوازې بلا اله الا الله کار نه کوي چې بس مړ شو ډاري جنت لزه ته باز خلکو خنه نقشه ځان سره جوړ کړي یو څو اعمالو کو بس لا اله الا الله مې موږ چې جنت لبزو مشکل ام حسبتم آیا تاسو دا ګمان دي ان تدخل الجنه چې داخل بشي جنت لا حال دا چې نبی معلوم کړي الله الذين اغه انسانان چې جهاد کړي تاسو نه ويعلم الصابرين او نبی معلوم کړي صبرناک تا خلک ډیره ګرانه ده زبر خلک معلومه ورسا کې بل تسلی دې حاصل لري الله نبی صلی الله علیه وسلم دا ملګرو لوي تاسو خپل شهادت غوښتو انس ابن نضر یو ملګریو بدر کې نو حاضر نبی صلی الله علیه وسلم ویل یا رسول الله که بل جګړه څنګه کافرانو ما وین کړه ما ابو ګوري سعد سے فرمایي چې کله لاړو میدان د احد لا مال ویلي یا سعد قسم بالله چې دې علاقې نه مال د جنت بوی راشي اسمان سور شو
مجاهدین لکه کړه د جنت خوشبین الله دنیا لړاولېږي سخت جنگ یو کې سعد وی چې ما تعقیبولو ډیر کافرانو وشل اخر دام شهید شو اته مرمۍ خړلې وي اته غشي د شهیدو چې شکل بالکل چانه پیژنو چې دا انسته خور اخر رااله اې د بدن نه معلوم کې شګور ودا مې روړ دی غوتنه معلوم کې ودا مې ضرور غوتري نو دی آیات کې الله وایي چې بعض مجاهدین دي د الله په دین باندې ځان ته ټوټه ټوټه کې چې به شکرم څنګه پیژنې چې دا پلانې دي ته چې دا لمبا لمبا شي ټوټه ټوټه شي نو دا مجاهد خدا کار غواړي نو الله وایي چې دا غواړي خو زه ورکوم کنه تاسو ولې خپه کېږئ هیڅ خفقان الله دې کې مکوي پرېښ دا مال راشي ولقد كنتم يقينا ويتاسو ارمان منكم الموت الشهادت من قبل ان تلقوه مخيدنا شو سره مخامخ شي آیات دلیل بدی مجاهد چې کلا څنګه لجین په نیت شهادت بش مرنه خو مرنه ناروا ده سوال دلته کې مرنه مراد شهادت ده فقد رايتموه الله تعالی شهادت ولید وانتم تنظرون او تاسو قاتل له سات انسلام ورسات وسوي مرګ وګوره چا پورې دین د اسلام رچاره مرګ پورې نه تړي چې پلانې قومندان شي شو بس اسلام بي قوتو پلانې عالم لاړ نو بس اسلام ختم شو پلانې مجاهد لاړ اسلام ختم نه اسلام نه ختميږي ابلیس आवाज وکي الا ان محمدن قد قتل محمد هو شریش صحابه باندې دومره سخت رااله چا د غرب طرف باندې حرکت وکړي سره مدینه په طرف باندې رااله پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم الله راکه جسم د منځ نه اوچت کی الله ویله ما محمد اصل کې ما سره شو نبی صلی الله علیه وسلم ویله دی یا عباد الله اول گزار په ابن قمیع وکي وګبانه شکل گزار په کې هغه زغرا شولې و حدیث کې راځي چې گزار ورکه چې نبی صلی الله علیه وسلم پرې وته گزار سره دویم طرف چې اسی بیرتاو کې گزار او دوی شو خوشحانه ابن قمیع واله یا محمد ابن قمیع نبی صلی الله علیه وسلم ورته الله له ټوټه ټوټه مخمانی ویني راړي بر د غر صلی الله سره خطر چيلي ولې لاندې روغ ورسو مردار شو به دویم گزار چې په کې نبی صلی الله علیه وسلم یې تندی باندې وشتو غاخونه دا خود د وسپنه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې خره مبارک کې د نماز شو دی وخت کې ابو بکر رضی الله عنه بشراغي نبی صلی الله علیه وسلم کېم نسو ملګری ورسته به ول بری جګړه کې ابو عامر راي پناه باندې واکان دي سلوي سوچ نو چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې کنده کې را پریوت کله چې ځای کې کېنسو وې څنګه قوم کامیاب شي چې د خپل پیغمبر د مخ نه وی روانه کړي ابو بکر رضی الله عنه راغی چې دا اوس پنه وباس ابو عبیده ابن جراح راغی د الله لپاره قسم در کوم زیو باسم چې یو طرف کړي باندې خلواش ولا شکل راکش کې نو غاکونه دا ابو عبیده ابن جراح هوا ته ابو بکر راوړاند شو دا بل طرف شکل به کو به ورته ویل چې د الله لپاره تعالی مرسه شه ابو عبیده ابن جراح چې غاکونه را کړي ونی ولا نور غاکونه مو واته محمد بن مسلمه ورته وبراوړلې اور کو ډندو کېو نبی صلی الله علیه وسلم اونس کې بدوی پکې و ځکه زخمی حالات کې مجاهد وبډيري ارماني منډه منډه باندې لاړ یو بل ځنه وبراوړلې اي اوس کلی علي رضی الله سره ډالو دي کې وبوي د نبی صلی الله علیه وسلم په مخ باندې راړولې فاطمه د نبی صلی الله علیه وسلم لور وا هغه د نبی صلی الله علیه وسلم دا وینه پاکوله امام بخاری فرمایي اگر کدی انسان خپل وینه ده لیکن چې مانځ باندې ودرېږي دا به پاکي دیم لوري دا لور دا انسان بری مخ باندې غوتی وي په وخت د ضرورت کې پټي لګي بلبل دا جایز هغه حال به مسلمان معلوم دي نو دی آیاتونه کې الله فرمایي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مرشي شهید شنو آیات صبح ټیک تکوي نه وما محمد نبی محمد صلی الله علیه وسلم مگر یو رسول قد خلت من قبل الرسل تیر شوی مخیدن رسولان دا رسول دی مخی رسولان تیر شوی دی دا بم تیریږي او د باندې فنا راځي کله چې نا جوړ شو هغه وفات شوی
ابو بکر رضی الله عنه چراغ د آیت ویلې کولم کې مچم کې داخله مبارک د نبی صلی الله علیه وسلم دې تندې باندې د سترګو د منځ کې خودله ډیر ځته وم شړل وی ویل یا رسول الله قسم په الله چې ژوند دی وی کما خوشبو چې سایدې مبارک بدن نت لو سندر نامه خوشبو روانه ده بیره ته ویلې پورا دا خو نبی دی دا خو مړکیږي کلک به تاسو درېږئ به ویل من کان عبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا على فإن محمدا قد مات سوچ د الله بندگی کې الله ژوند دی مړکیږي نه سوچ د محمد بندگی کې خو مړ شو عمر رضی الله عنه پریوتو د اسم کبان فخررتو اذا پریوتم به خپل پوزا اوس معلومه کړ چې نبی صلی الله علیه وسلم د ځین لاړو افین ماتا ایدا کچرته مرشي او قتل یا شي چینو ګرځي بالا عقابکم بپندو د باندې عمر دنه قتلې وری ویلي مفسرین ذکر کوي چې دا قضیه شرطیه را شرط دې کې وجود د جزئیان نه دي بلکې شرط د ملازمه په کار دی یا دا شي ادا ومن ينقلب على عقبه سو شو ګرځي په پوند باندې zarar نشور کول الله له دې چې شي وسيجزي الله شاکرین زر دې چې الله بدل ورکي هغه چاله چې ثابت دی په دین شکر سمن الثابت بالدين الثابتين کله کولاړي علي رضی الله فرمایي وې سید الشاکرین سوکو ابو بکر سم لکه غرغون دی عجیب انسان تر شوی دا